يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د جنت د صفاتنا او د هغې د نعمتونو نه بعضې نعمتونه ذکر کېدل، او اگر چې د جنت نعمتونه خو ډېر زیات دي چې هغه ټول بیانېدل ګرانه خبره ده، او بعضې هغه دي چې په هغې د انسان سوچ او فکر کار نه کوي. هغه الله رب العالمین خپل علم ته حواله کړي او پټې ساتلي، لیکن بعض نعمتونه قرآن کریم کې بیان شوي دي. د هغې د جملې نه یو څه مخکنی خطباتو کې بیان شو. نن به د الله په فضل او توفیق سره د جنت یو نعمت بل ذکر کو چې هغه د جنت خوراکونه او د جنت څښاکونه دي. قدرمنو عزتمندو ورونو، خوراک او څښاک خو دنیا کې د انسان بنیادی ضرورت دی چې یو ځای کې اوسېږي، نو ډېره لویه توجه یې هم دې ته وي چې خوراک به څرنګه او څښاک به څرنګه. نو مخکې بیانونو کې د جنت د آبادۍ ذکر وشو چې آبادي خو ډیره اعلی ده، د سرو زرو سپینو زرو د خښتو نه جوړه ده،
د مسکو یا مساله ده، د زعفرانو یا مسکو یا سرو سپینو زرو دای ځمکه ده او ډیره ښکلې آبادي ده چې بعضې بنګلې شفافې دي، بعضې بنګلې چې دی هغه داخل د بهر طرف نه ښکاري. ولې د جنت خوراکونه او څښاکونه به څنګه وي؟ نو د دین اسلام قدرمنو او عزتمندو ورونو، جنت کې الله رب العالمین هغه خوراکونه او څښاکونه تیار کړي دي چې هغه په دنیا کې نشته. صرف دا د دنیا د خوراکونو او څښاکونو نومونه د جنت د خوراکونو او څښاکونو د نومونو سره یو شی دي. نور د هغې په مابین کې دومره تفاوت دی لکه څومره تفاوت چې د دنیا او د آخرت تر مابین دی، څومره تفاوت چې د ځمکې او اسمان تر مابین دی. همدغه وجه ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی لیس فی الدنیا مما فی الجنة الا الاسماء، وفي رواية ليس في الدنيا من نعيم الجنة الا الاسماء. دنیا کې د جنت د خوراکونو، څښاکونو، چینو، نهرونو، میوو مثال نشته، صرف هغه نوم دلته راوړلی شوی دی. لکه جنت ګبین، دلته ګبین، هلته پی، دلته پی، هلته شراب، دلته شراب، هلته اوبو، دلته اوبو، هلته بیرې، دلته بیرې، هلته کجورې، دلته کجورې، هلته کیلې، دلته کیلې. دا تذکره قرآن او سنت کې شوې ده. نور د دې تر مابین ډیر زیات تفاوت دی چې تاسو به د هغې څه مثالونه په دې بیان کې واورئ. قدرمنو او عزتمندو ورونو، دنیا کې خوراکونه دوه قسمه، یو هغه څیز وي چې هغه د انسان د ولږې دفاع په هغې باندې کوي، دویم هغه څیزونه چې هغه انسان د خوند، لذت، مزې دپاره خوري چې هغې ته فاکهه وایي. جنت کې به هم دا دواړه څیزونه هم شته، خوراکونه، طعامونه هم شته او فواکه او میوې هم شته. قرآن او سنت کې الله رب العالمین د دواړو تذکره کړې ده. الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې د دې انسانانو د پاره به څه شي؟ حدیث کې راځي چې اول چې انسانان داخل شي د ټولو جنتیانو ته به الله میلمستیا کوي. الله رب العالمین د ټولو جنتیانو ته اولنی خوراک د مئی کب کلیجی ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وشوه، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما اول طعام یأکله اهل الجنه؟ ای دا الله رسول، جنتیان به اولنی خوراک څه شی کوي؟ هغه جواب ورکړه اما اول طعام یأکله الجنه فالزیادة کبد الحوت. اولنی خوراک چې ټول جنتیانو ته الله رب العالمین هغه ورکوي نو هغه به د مئی د کلیجي هغه اعلی او بهترینه حصه وي چې الله به جنتیانو ته ورکوي. بیا الله رب العالمین به ټولو جنتیانو ته هم دقه خوراک ورکي او بیا به الله رب العالمین جنتیانو ته عام خوراکونه ورکوي. قرآن کې د هغې تذکره ده. رب العالمین فرمایي ولحم طیر مما یشتهون. په دنیا کې هم د ټولو غوښو نه اعلی او بهترینه غوښه د مرغانو ده. نو الله رب العالمین هم دقه او دغه رنګ د کبانو میانو غوښه ده. الله جنت کې هم د انسانانو د ذهن مطابق هم هلته هم دا اعلی خوراکونه انسانانو ته ورکوي. قرآن کریم کې الله فرمایي ولحم طیر مما یشتهون. دی جنتیانو ته به د مرغانو غوښه ورکولی شي، داسې مرغان چې د دوی به ورته شوق کېږي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل ان فی الجنة
لطيورا أعناقها مثل الجزر. فقال أبو بكر وفي رواية فقال عمر بن الخطاب إنها لناعمة قال أكلتها أنعم منها. نبی علیہ السلام فرمایل جنت کې داسې مرغان دي چې د هغې د اوښانو په مقدار سټونه دي، داسې لوی دي، داسې غټ دي، داسې قوي دي، داسې ښکلا لري. ابو بکر صدیق په یو روایت کې عمر بن الخطاب راځي چې هغې ویل یا رسول الله دا څومره بهترین دي، څومره اعلی دي، څومره ښکلي دي چې داسې مرغان دي چې د اوښانو په مقدار د هغې سټونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متو فرمایل اکلتها انعم منها، دا چې څوک خوري او کم جنتیان چې د هغې په قسمت کې الله دا نعمتونه ورکړي دي او دا نعمتونه د چا دپاره پیدا کړي دي هغه به څومره اعلی وي، څومره بهترین وي، څومره قدرمن، څومره شرافت والا به وي. دا خو الله رب العالمین د جنت خوراکونه ذکر کوي او به د دې خوراکونه چې کوم لوښو کې راوړل شي کله ډېر اعلی خوراک وي، بهترین خوراک وي، خو دا لوښې د هغې ډېر بېکاره وي، د هغې د وجې نه د دې طعام په دې خوند مزه او لذت کې باندې اثر پرېوځي. الله رب العالمین د جنت د لوښو چې دی هغه د سرو زرو سپینو زرو نه تیار کړي دي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لا تأکلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في إنائهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. تاسو د سرو زرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک مه کوئ او تاسو د سرو زرو سپینو زرو په لوښو کې څښاک مه کوئ. د سونا او د چاندي او جام ګلاس یا لوښې کاسه پلیټ کې خوراک جایز نه دی دنیا کې د مؤمنانو دپاره. د الله نبی فرمایي وجه دا ده چې دا دنیا کې د مؤمنانو دپاره نه دي، دا دنیا کې د کافرانو دپاره دی، ځکه د کافر دپاره دا دنیا جنت دی او د مؤمن دپاره دا دنیا جیل دی، جیل. او ستاسو دپاره بیا په آخرت کې دي. دې وجې نه کوم یو انسان چې دنیا کې د سرو زرو سپینو زرو په لوښو کې خوراک کوي دې باندې دا یره ده چې دی به جنت نه محروم نشي، بلکې د الله نبی دې ته د جهنم تهدید ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي الذي يأكل في آنية الذهب والفضة او الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. هغه انسان چې د سرو زرو سپینو زرو لوښو کې خوراک څښاک کوي د هغې په دې مرۍ کې د جهنم د اور آواز راخیږي، دی په خپلو خېټو کې اور اچوي، ځکه دا شریعت کې جایز نه دي. نو داسې بهترین مقدار کې چې د سونا او لوښي یا د چاندي او د لوښي الله رب العالمین جنت کې تیار کړي دي. بیا الله رب العالمین په بعض لوښو په باره کې فرمایي چې قواریر من فضه، دا به د سپینو زرو شیشه وي. دا اوس دنیا کې نشته د سپینو زرو شیشه. علما ذکر کوي چې دا شیشه چې دی دا لږ توروالی لري، نو الله رب العالمین به د جنت شیشه داسې ګرځولي لکه د سپینو زرو په شانه سپینه، او سپین زر چې دی هغه خو شفاف نه دي، اخواتې څه شی نه ښکاري، نو د هغې شفافوالی به د شیشې په شانې داسې یو څیز به چې د هغې ښکلا قیمت اعلاوالی بهترینوالی سپینوالی به د سپینو زرو وي او د هغې شفافوالی به د شیشې په شان دی. دویم نومبر کې الله رب العالمین د جنت په خوراکونو کې بیا فواکح میوې فروټ ذکر کوي چې الله دا هم جنتیانو ته ورکوي. داغه به ډیر اعلی معیار او اعلی انداز دی. د جنت کې کومې میوې چې الله انسانانو ته ورکوي هغه دوه قسمه دي. یو قسم هغه دی چې دنیا کې څه نه څه د هغې نومونه شته، قرآن هغه هم ذکر کړي دي چې هغه الله ذکر کوي چې ونخل ورمان، جنت کې چې دی کجوري دي، انار دي. الله رب العالمین د جنت د میوونه ذکر کوي چې په جنت کې بیرې دي، والسدر مخضود، جنت کې چې دی کیلې دي، وطلح منضود.
چې طلح په باره کې یو قول هم دا دی چې دا کیلي دي یا دا د باندې یو ونه د ډېره ښکلې میوه لري. نو بعضې هغه دي چې دنیا کې د هغې مثالونه شته، قرآن هغه هم ذکر کړي دي، انار دي، بیرې دي، کجورې دي، انګور دي، کیلې دي. ولی بعضې هغه دي چې دنیا کې د هغې بلکل نوم نشان نشته، هیڅ مثال نشته، هیڅ نوم نشته. قرآن هغه هم ذکر کړي دي په عام معنا باندې. الله فرمایي فیها من کل فاکهة زوجان، فیهما من کل فاکهة زوجان. د هر قسم قسم میوونه که تی پیژنې او که نه پیژنې، قسمونه قسمونه به قسمونه. بیا د جنت میوې چې جنتیانو ته راوړلی شي، قرآن کریم کې الله فرمایي واوتو به متشابها، د جنت میوې به جنتیانو ته یو رنګ ورکولی شي. او د دې مختلف تفسیرونه علما کوي او دا ټول ممکن دي. یو معنی دا ده چې د هغې دا رنګونه شکلونه به د دنیا د میوو په شانته وي، متشابه به د دنیا د میوو په شانه په رنګ کې خوند، مزه، غټوالی، ښکلا، ښایست، تازګي به ډېره اعلی. خو دې ته به ورته وي. او دا وجه دا ده چې که یو انسان ته داسې یو نعمت راوړلی شي، داسې یو میوه راوړلی شي چې هغې په ژوند کې لیدلې نه ده، د هغې ته د سړي ډېر شوق نه کېږي. خو چې یو انسان ته داسې یو میوه راوړلی شي چې هغې بار بار خوړلې ده، هغه زړه ذایقه او خوند د انسان په ذهن کې راشي، نو شوق ورته ډېرې دي. وجې نه الله وایي واوتو به متشابها، دوی ته به د جنت میوې چې دی د دنیا د میوو په شان مشابه ورکولی شي. یا نه د دنیا کې چې دی بعضې میوې سړی خوري، یو دانه وخوري هغه ډېره خوندوره وي، نو په دغه نیت باندې په دغه خوند باندې یو بله دانه راوچته کړي چې هغه ډېره بیکۍ د دې زړې دانې ده میوې د خوراک د خوند هم خراب کړي. د جنت میوې به داسې نه وي، بلکې واوتو به متشابها، هغه به خوند ذایقه کې یو شانه وي چې هغه رستنۍ چې رالی هغه به د دغې مخکنۍ نه په ذایقه کې ډېره خوند ډېره مزېداره وي. دنیا کې د میوو کې چې دی نر او مادهی، پیکه او غیر پیکه ورپکې، خوندور او لذتناکه لذیذه ورپکې. هلته چې دی هغې کې به ډېرې اعلی میوې وي او هغه به چې دی یو شانه وي، یو رنګې به وي. په دنیا کې بعضې میوې شته دی چې په هغې کې دا زړې وي، هډوکې وي، چې د هغې د وجې نه هم د هغې خوند خرابېږي. د جنت میوې چې دي په هغې کې هډوکې، دا زړې، دا ورپکې نشته. بس دانه چې خولې ته اچه ټوله به د خوراک قابل وي، دا نه چې زړی هډوکی ته بهر وغورځوه. ډېر کرتې د دې میوو د خوراک په هغه مزه او لذت باندې دا هم یو اثر لري. یا د جنت خادمان به سحر ماښام هر وخت جنتیانو ته میوې راوړي. یو ځل چې میوه راوړي، دغه میوه به دوباره راوړي، نو جنتیان به ورته وایي چې دا خو موږ اوس وخوړله. هغه به ورته وایي کلو فإن اللون واحد والطعم مختلف، دا تاسو وخورئ، دا بیل شی دی، د دې رنګ صرف د هغې د رنګ په شانه دی، نور دا ډېره اعلی ده د هغې نه. واوتو به متشابها، داسې انداز کې به ورته ورکولی شي. الله رب العالمین د جنت بهترینې میوې ذکر کوي. نو هغه زمونږ او ستاسو ذهن او سوچ کې نه راځي، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یوې بیرې تذکره کوي. د سدرة المنتهى وایي ما ولیدله، وایي فإذا ورقها مثل آذان الفیله وإذا نبقها مثل قلال حجر. ما د دې جنت د دې ونو کې دا سدرة المنتهى دا د آخرت د ونو نه یوه ونه ده، دا مې ولیدله. د دې دا پاڼې دومره غټې وې لکه د پیل غوږونه، او د دې دا دانې داسې وې لکه د حجر د علاقې چاټۍ او منګي چې په هغې کې دوو دانو کې چې دی 250 لیټره اوبه زېږي. 250 دنیا کې د هغې معیار داسې دی. د حجر منګي چې دی د هغې نه اعلی سیز، غټ سیز په لغت عربۍ کې د مثال په طور نه و. نبي علیه السلام دا مثال ورکړ. نو بس تاسو ذهن ته دا سوال راشي چې دومره غټه دانه ده، نو یوه دانه انسان وخوړله ټوله ورځ دپاره کافي ده، داسې نه ده.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یعطا لرجل من اہل الجنہ قوت 100 رجل فی الطعام والشراب والجماع. اللہ رب العالمین با یو جنتی تا دا سلو انسانانو قوت ورکی. سل انسان دا با دمر خوراکی لکا سل انسانان چو سمرکی، دا با دمر خوراکی لکا سکاکی لکا سل انسانان، او دمر با قوت اللہ دا مجامعات و ازدواج ورکی. ذکر اللہ دیل دیر حوری ورکی اغسی تا قوت ورکی. او دسی اعلا بے باڑی اخکول باڑی لکا حدیث کی رازی چی شپیتا گزب دا دی اگدوالی دا آدم علیہ السلام چی کم باڑی وا پا باڑیو کی اعلا اخکول باڑی اغا چی شپیتا گزد آغی قطو او و گزد آغی پلنوالی او بیا با دا انداز کی دا دا انسانانو مطابق سل انسانانو مطابق قوت اللہ ورکی. نو بے با دا جنت خوراکون دیر پا مینا دیر پا مزار دیر پا خوند و لذت سرکی. نو بے یو سوال ذہن تا دا رازی چی یو انسان خوراکو کی داغی قضاء حاجت تا ضرورت پیدا کیگی، خو جنت دا گندگی ذہن ندے، التا با گندگی نئی. التا دا طعام ہضم پا دو طریقوں باندی کیگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی عرق یفیض علی جلودہم کریح المسک. کلچ انسان سکاک وکی دا دی سکاک دا وجن لگ وقت چوشی دا غی بدن با دا خولشی دا خوله با دمر خوشبوی لکا مشک و فشانه بوی بکی دی سر بچه دی دا سکاک اگا اثر ختم شی دوباره با بے سکاک ورلخوند و مزور کی. او چکل انسان خوراک وکی دا خوراک چه دی با پا معده کی دا بچه دی یو گاز جوڑ شی یو هوا جوڑ شی دی با ارگی وکی لکه سنچ دنیا که سڑے کئی خواهی با دومر خوشبوی لکه دا مسک و پشان جوشن که جوش المسک سڑے با ارگی وکی دا ارگمی پا وجہ باندے بچے دے دا دے طعام حضم راشی او دوبارہ با بے خوراک دا ضرورت راشی سکر جنت دا گندگی زینہ دے التبا دا گندگی نئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون ولکنہو جشاء کا جوش المسک او عرق یفیض علی جلودہم کالمسک. جنت والا چه دے جنت کی گندگی نشتا اغیب وڑو کی حاجت تا ضرورت نہ پیخیگی، لوی حاجت تا بے ضرورت نہ پیخیگی، اغیب بلغم دا سنین نش نگرزی دا پوزی گندگی بدا آغی نئی، بلکہ جنت چه دے دیر پاک زیدے و پاکان آغی تورزی اور دنیا کی جسوک زان پاک کی اغیب جنت تورزی. ان الذین توفاهم الملائکت الطیبین اللہ وی اغا انسانان چے دنیا کے اغوی لرا ملائک وفات کئی پدے سے حالت کے چغیر دیر پاک زندگی کردی دا اس حرام تندی ورڑاندے شوی اس فحاشی تندی ورڑاندے شوی اس گندگی تا دنیا گندگیانو نندی ورڑاندے شوی دا پاک دی اللہ بے التم پاک زیتا داخلی. قدرمن و عزت مند ورونو دغا رنگ قرآن دا جنت دا سکاکونو تذکرہ کردی چه جنت کے جسن خوراکون دی نو دس سکاکون دی بے دا جنت سکاک دا جنت سکاکون چه دے اگر دا دنیا پشانه دسی ندی چه لگ ونتا که دیو استخدمیگی نا التا اللہ نهرون پیدا کردی. دا دنیا دا نهرون سرچینه خو اگر دا یو غر نای دا یو شگو دا شگو نای دا خاورو کرا روانوی دا جنت اغا دا سنے قدر منو دا جنت دا نهرون سرچینه چه دا دا رب العالمین دا عرش دلان دا جنت الفردوس نرا روان دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوه الفردوس. کہ جنت سوال دا رب العالمین نکونا دا جنت الفردوس سوالو کئی دا پر طول جنتونو کے علا جنت دے دا طول جنتونو نوچت جنت دے دا جنت طول نہرون دا دینا را روان دے نہرون دا جنت دا نہرون تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان کے کئی سورت محمد کے اللہ فرمائی وی انہار من ماء غیر آسن بعض نہرون دی اگر صرف اوبا دی خالص اوبا چی اغای کی بدبوئی نشتا کستاسو خیل کردی دا دنیا نهرونه چی پیوزه لار شی او بیدا اوبا وچی شالمر پی لگی که دومر بدبوئی که لکا سمر بدترین بوئی چی سڑیل تا بلکل تگی دے نشی
لکه دا مې چې څښا شو داسې بوی کوي دقسې د جنت اوبه چې دی هغه بدبویي نه لري. الله دویم قسم نهرونه هم ذکر کړي دي فرمایي وانهار من لبن لم يتغير طعمه. بعض نهرونه دي چې هغه خالص پي دي چې هغې کې ترشي نشته خوند کې خرابي نشته هغې کې د خوشایانو څه اندازه بوی نشته د وینې پکې نشته. د دنیا پي چې دی هغه خو د میخې د غوا د چیلۍ د ګډې نه راوځي نو څه ناڅه پکې د دې اثر وي هغه به داسې نه رب العالمین په خپل قدرت نهرونه پیدا کړي دي. اتظنها محلوبة من باقر او ناقة او ماعز او ضاني. څه د خیال دی چې هغه به څه د اوښو پی وي د غواګانو پی وي د ګډو د چیلو وي نه بلکې رب العالمین د جنت الفردوس نه لاندې رابهیږي. دریم قسم نهرونه الله رب العالمین ذکر کړي دي وانهار من عسل وانهار من خمر لذة للشاربین. بعض نهرونه به هغه به خالص د شرابو نه چې هغه به سکونکو ته چې دی یو مزه ورکوي خوند دا د دنیا د دې په شانه به نه چې بدبویي ورپکې دا به د دې په شانه نه چې انسان باندې الټي لګوي دی په شانه باندې چې هغه سردرد راولي. الله فرمایي لا يصدعون عنها ولا ينزفون. سردرد به نه الټي به نه خېټه به نه خرابوي نشه به ورپکې نه بد الفاظ به سړی نه وایي لکه انسان چې داسې د دنیا شراب اوس که د یو زناور په شانه په ځمکه رغړي داسې به نه وي بلکې جنت چې دی هغه لا لغو فيها ولا تأثیما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. هغې کې به بېهوده خبرې نه وي او د ګناه خبرې به هم ورپکې نه وي. څلورم قسم الله رب العالمین قرآن کریم کې دا بیا ذکر کوي یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنتیانو باندې به د خالص شرابو نسکاک کېدلی شي چې په هغې به مهر د مسکو واله شوی داسې خوشبویه به یې نه لکه د دنیا شراب چې بدبوی لري دا به داسې خوشبویه چې د مسکو مهر به ورباندې واله شوی اختتام به په مسکو راځي. بیا الله رب العالمین د جنت یو څلورم نهر ذکر کوي فرمایي وانهار من عسل مصفى. دا د جنت کې څلورم قسم نهر د ګبینو نه دی چې هغه د دنیا د ګبینو په شانه د میلاوټو والا ګبین نه دي بلکې مصفى بالکل به خالص وي. په هغې کې به د موم وغیره دا خوندونه نه وي لذت به دا به پکې نه وي د مچو غورځېدلي اجزا به ورپکې نه وي لکه څنګه چې د دنیا په ګبینو کې دا شته بلکې هغه به مصفى د هر قسم بدبویي عیب نقصان نه به بالکل خالص وي. الله به په خپل قدرت باندې پیدا کړي. قرآن کریم کې الله رب العالمین به د چینو تذکرم کړی ده چې الله رب العالمین بعضې چینی پیدا کړي دي چې عینا فیها تسمى سلسبیلا. سلسبیل چینه الله رب العالمین پیدا کړی ده او دا زنجبیل چې کوم دی د دې خوند او ذایقه به ورپکې خو هغه د دنیا د آخرت زنجبیل ډېر جدا دی د دنیا د دې زنجبیلو نه. او بیا الله رب العالمین د جنت تسنیم چینه ذکر کوي چې یو چینه ده چې هغه تسنیم چینه ده. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د جنت د نهرونو نه یو نهر ذکر کوي چې هغې ته کوثر ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو سره ناستو سر یې ښکته که داسې سر یې او ټالۍ ووهله او بیا سر راوچت که د مسکا په حالت کې و. صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې تاسو ما نه تپوس ونه کړه چې ولې ته مسکا کوې یا صحابو ترې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ولې مسکا کوې ولې خاندې. هغه فرمایل ما باندې یو سورت نازل شو چې دا ما ته د ټولې دنیا نه بهتر دی سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بیا یو فرمایل چې تاسو پوهیږئ چې دا کوثر څه شی دی وایي دا یو نهر دی جنت کې الله رب العالمین ما ته راکړی دی چې د ده اوبه چې دی هغه د پیو نه ډېرې سپینې د واورې نه ډېرې یخې او د ګبینو نه ډېرې زیاتې خوږې دي. چا چې د دې نه څښاک وکړه هغې له به چرې تنده تکلیف ورنه کړي. داسې یو بهترین حوض دی
د یو بهترین نهر دی چې د دې نهر نه د قیامت کې چې کوم حوض دی هغې ته اوبه رابهیږي ځکه ورته حوض کوثر ویلی کېږي. الله رب العالمین بیا د جنت د لوښو په باره کې چې کوم کې اوبه څښل کېږي فرمایي ویقدروها تقدیرا، دوی ته به داسې جامونه راوړلی شي چې هغه به د شیشو سپین زر، یعنې سپینوالی به د سپینو زرو شفافیت به د چینو د شیشې په شانتی. والله فرمایي قدروها تقدیرا، هغه به اندازه وي چې انسان څومره څښاک کولی شي نو هغومره اندازه اوبه به فټ هغې ته ورکولی شي، هغومره شراب، هغومره څښاک، هغومره ګبین، هغومره پی. که مو خیال کړی دنیا کې کله ناکله یو انسان ته په غټ لوښي کې څښاک راوړلی شي چې لږ اوسکي او لږ تې پاتې شي، دا هم صحیح مزه نه کوي. او یا یو انسان ته یو لوښي کې څښاک راوړلی شي چې یو ځل اوسکي وړه غونته کې پیلی وي چې په هغې موړ نه شي بار بار چې دا یو ګوټ کوي نو هغه هم سړي له مزه نه ورکوي. دا به بلکل د انسان د مزاج طبیعت برابر وي. د دین اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، دا خو د جنت یو څه معمولي غونته کې صفات دي چې بیا زمونږ په دې ګناهګاره ژبه باندې بیانېږي چې زمونږ چې دی وخت په وخت باندې ګناهونه وي نو د الله رب العالمین چې کوم نعمتونه تیار کړي دي هغه ډېر اعلی دي، ډېر ښکلي دي، ډېر مزیدار دي چې قرآن کې الله بیان کړی دی. او که زمونږ د دې ګناهونو اثر زمونږ په دې ژبه باندې نه وی نو هغه به ډېره مزه او خوند کول. او سره د دې نه دي کې دومره خوند او لذت دی، دومره مزه ده چې سړی یو نعمت اوري سړي د زړه شوق او جذبه راپورلاړېږي. او د الله دومره پراخه رحمت دی چې بیت دنیا ته خبر رالیږلی دی چې خلکو سستي مه کوئ، شا به ځئ د جنت ته روان شئ. وصارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض. د الله بندگانو دې کور ته اوس منډه ووئ که نه چې درنه فوت نشي. دومره پراخه کور دی چې الله رب العالمین به د دې دپاره نوي انسانان هلته پیدا کوي، نوي خلک. او منګ او تاسو دومره بدبختۍ طرف ته لاړ شو چې د الله د دومره عظیم رحمت نه موږ محروم شو چې الله تعالی ته نوي فینشئ الله لها خلقا آخر، او موږ یې تیار پیدا کړي او موږ ته محروم شو. ګوره دا به ډېره زیاته بدبختي وي چې بلکل یو انسان سم غفلت ونه کړي او د جنت سره سمه ورانه نه کړي او د دې جنت ته بلکل زړه کې ونه وایي چې نه ورځمه جنت مې په کار نه دی، نو څه ناڅه یو وخت کې به الله ورسوي. ځکه الله ډېر آسان اسباب پیدا کړي دي. الله رب العالمین اولنی ښکلی سبب کلمت التوحید ده چې بس لا اله الا الله ووایه او امید لره چې الله به دې ورولي. 5 وخته پابندۍ سره مانځله لاړ شه، امید دې شته دی داخل به شي. رمضان المبارک روژه را روان ته ده، ونیسه، امید شته دی داخل به شي. مال که د سړی وي مالداره وي ته خپل مال زکات ادا کا او دغه رنګ حج د بیت الله وکړه. دا 5 ارکان چې دی د اسلام شرایع دا صحیح ومنه او په دې کې سستي او ناراستي مه کوه. او چې کوم ګناهونه درنه کېدل وخت په وخت توبه وباسه. الله رب العالمین به دې داخل کړي. ډېرې دا لارې اسانې کړي دي، لیکن شیطان دی موږ سره، زمونږ نفس اماره بالسوء دی، زمونږ ګنده ماحول دی، ګنده بدترین ملګري دی موږ سره. دا د دنیا نشه ده چې موږ یې نشه کړې، د ګناهونو نشه ده چې د دې خیر مجالسو له سړی راشي او د خیر یو خبره واوري. کار څومره یو انسان ډېر ناراسته هم وي، ډېر سست هم وي، خو څه ناڅه جذبه ورپکې داخلېږي. او بیا سړی د جنت دا بیان واوري او په صدق د الله رب العالمین نه دعا وکړي چې الله ما جنت ته داخل کا. رب العالمین ته دا جنت درخواست ورکړي چې یا الله ستا بنده دی په ځمکه کې او ما درنه غواړي، یا الله ما وله ورکړه جنت. الله رب العالمین نو غواړي. رب العالمین دې موږ او تاسو د جنت په صحیح لاره روان کړي. الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. والله رب العالمین دې موږ او تاسو د جنت مستحق وګرځوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د جنت د نعمتونو نه برخمن کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.